د لوط علیه السلام په قوم کې دا وا دوی به لاسونه ټکول او سیټیانې دا شپېلک چې کوم بولي شپېلکی دا به دوی وایي وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه. الله فرمایي د قریش مشرکان کافرانو د دوی به عبادت څه شولو دوی چې به طواف کوي څه به کول لاسونه ټکول او اول سیټیانې به وهلې په خوله باندې سیټیانې به وهلې او لاسونه به ټکول. دا د قریشو د کفارو د مشرکانو د طواف په حال کې دغه خبرې ویلې وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه. الله فرمایي دا د کفارو چم دي کافرانو به د طواف په حال کې دا خبرې کولې سیټیانې وهل او بیا لاسونه ټکول. دا د اسلام طریقه نه ده دا د لوط علیه السلام د قوم طریقه ده. د مشرکانو کافرانو هم دغه طریقه ولا تباسو برباد سلو او د لوط علیه السلام په قوم کې دا خبره و چې سیټیانې به وهلې لکه زموږ مزدا والا راواخله یا خاص کر زموږ کرکټ والا راواخله کرکټ والا لایدا یو کرکټر په باره کې ول چې د سیټیانې شروع کړي دي زده کوي ځکه له دې ډېر زده کړه غواړي حالانکه دا جایز نه ده یار ولې نه ده جایزه د لوط علیه السلام وتعمل الخبائث ما درته ویل د لوط علیه السلام د قوم خبيث عملونه خو یو در ورشوي بل مې در ورشوي په هغو کې یوه خبره دا وه بقول عبدالله ابن عباس چې هغو به سیټیانې وهلې او بیا عجبه دا ده برطانیه کې دا قانون دی که چا پسې سیټي ووهله نو هغه 2 کاله قید وي 2 کاله دا جرمانه ده دا وهلی نسي. زموږ خلک علیحده بس خوند ورکوي بعینه ته به د لوط علیه السلام د قوم ټیکه د پښتنو سره ورسره ده پر هر عمل پر هر قدم دی د لوط علیه السلام د قوم پر لار روان دي حالانکه په دې سر نه خلاصېږي چې هغه قوم الله تباه کوي نو د دې قوم به څه حال چې د تباه قوم پر لاره سړی روان هغه به هم خامخا تباه کېږي. او لاسونه ټکول خاص کر علما فرمایي موږ ته شریعت لاره راښولې ده. ګورئ ابل زما یو خبره کړې وه نو ما ویلې چې دغه ودو کې دا ډانسونه و غزلې و پلانۍ یو سړی ما ته کمنټ کړی هغه ویلې ول نو ستا دا فکر دی چې په ودو کې وشکې تویوئ یعنې ستا فکر دا دی په ودو کې وشکې تویوئ یعنې ته ما مه شماره زه خو تا ته ترجمان یم زه تا ته ترجمه کوم د الله او د رسول زه په مابینځ کې خالي د ترجمان حیثیت لرم زه آیات زما له جانبه نه دی حدیث ما له جانبه نه دی دا د الله او د رسول له جانبه دی خالي ما درته ووایم دا ته چې کومه خبره پر ما کوې دا زما نه ده دا ته ما ته نه کوې دا زما شاته چې کومه خبره پر تا ده د الله او د رسول دا ته د هغه په جواب کې کوې نو ستا د ایمان به څه حال وي. موږ ته شریعت راښولی دی چې تاسو کله د تعجب خبره واورئ الله اکبر وایست الله اکبر بیا د تعجب خبره نه ولد سبحان الله بیا نه ولد خبره لا اله الا الله بیا د خوشحالۍ خبره الحمدلله. نو چې لاسونه ټکئ نو سبحان الله والحمدلله ول نه وایه. پیغمبر علیه السلام مبارک په خپل سبحان الله الله اکبر ماشاءالله دا خبرې د مسلمان دي او مسلمان پر خپل خبرو روان نه دی او ایمان یې دا دی چې زه به جنت لره ځم نو جنت لره خو سړی پر ایمان تللی شي پر اسلام تللی شي. زموږ ایمان او اسلام ګرده د لوط علیه السلام د قوم لاره نه ده نو لهذا وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه. الله فرمایي چې دغه قریش دا مشرکان چې به کله طواف کوي نو بیا به دوی څه کولې سیټیانې به وهلې او لاسونه به ټکول لکه زموږ دوی په پروګرامو کې یا په اسکولو کالجو بل ځای کې خبره ناولده وسې ټوله لاسونه چې دی هغه وټکوي دا لاسونه ټکېده د اسلام سره تعلق نه لري دا د اسلام سره تعلق نه لري. بیا به یو سړی وایي یاره مولوي صاحب ته خو پر نامې خبره سړی د اسلام باسي پر نامې خبره سړی د اسلام باسي یا نه دې باسم ولې دې باسم الحمدلله موږ خو مسلمانان یو زه تا خبره ومه دا ته چې کم چم کوې دا کې هغه د لوط علیه السلام د قوم بیماری دی هغه په دا بیمارۍ کې الله تباه کړو نو تا به هم تباه کړي نو موږ تا ته خبره کوو نو موږ خو تا ته لاره درښیو. او بیا بله خبره دا د عزیزانو چې
چې دا لاسونه ټکول دا خاص کر د جړګانو چمونه دي صحیح سلو هیڅ خوند نه کوي د نارینه سره خو یوه ذره خوند نه کوي هیڅ یوه ذره خوند نه کوي اوس خو زموږ معاشره ولاړه پر بل لین باندې برابره سوله الکان مې تر نجونو بدتر سو نجونې مې تر الکانو بدتر سولې دا نه ښکاري چې دا نجلۍ ده که هلک دی دا نه ښکاري چې دا هلک دی که نجلۍ ده هیڅ پته نه لګېږي دا د لوط علیه الصلاة وسلام د قوم لاره وله چې الکانو بیا د نجونو چمونه کول غوټ سروی کړی پوډر لګولی سرخي لګولی چل انداز ترتیب د زنانو کړی هغه تباه سو برباد سو در بدر سلو نو به دغه قوم که پر هغه لار روان هم به تباه او برباد او در بدر سي الله دې موږ وساتي الله دې موږ وساتي خو تر ټولو مهمه خبره دا د عزیزانو چې موږ به د الله پکړو چې الله څه راته ویلي موږ په هغه عمل کوو ټیک دی منم زه ځان ته ګناهګاره یم تاسو ځان ته ګناهګاره یاست کم سے کم په دې خو به خبر وي چې زه ګناهګاره یم کم سے کم په دې خو به سره خبر وي چې زه ګناهګاره یم او که خبر نه وي او په قبر کې راته وایي چې دا خو ګناه وه چې تا کوله بیا به موږ څه کوو نو لهذا فرمایي چې د لوط علیه الصلاة وسلام د قوم یو عمل سیټیانې وهل ولې دا شپېلکی وهل ولو او لاسونه ټکول ولو او دا ټولې خبرې زموږ په شادۍ کې سته صحیح سلو بیا دا هغه کشني کشني بچیان دي بیا خاص کر مزدا او کلینران راواخله یا دغسې کرکټ والا خو نه ښکاره ده دا د اسلام سره تعلق نه لري بالکل یې نه لري که ته وایې نو دا بس د لوط علیه السلام قوم کړي وو هغه تباه سو ستا خپله خوښه ده هیڅ خبره به دې کې نشته زما له جانبه هیڅ پابندي نشته که د الله او د رسول له جانبه ده او د الله او د رسول ما او تا پابند یو